مولوي عبدالرحیم مندوخیل تاسو په افغانستان کې د 1988 د سور د کودتا یا د بغاوت ملاتړ ولې کاوه؟ موږ دې ته ګټه سره بغاوت نه وایي. د افغانستان یو بدلون انقلاب و. اوس نو که خلکو چونکې هلته ماته وخوړله یا تمام عالمي امپریالیستان زورور شو، اوس موږ چې دی لا خپلې خبرې واورو دا چې خبرې. افغانستان یو بدلون و، باقاعده د هغو د افغانستان خپل ولس وکړ، د افغانستان خپل بچیانو وکړ، حکومتونه بدلیږي. اوس هم په پاکستان کې 15 حکومته بدل شوي دي، هېڅ جنګ نه دی چا جوړ کړی. تاسو په افغانستان کې تل د هغه وخت د حکومت پره کړې ده. محل دا چې کله مجاهدین رالل، د مجاهدین حکومت جوړ کړو، تاسو هغه وخت هم د هغوی پلوي ښکاره کړله. افغانستان کې کوم وخت کې حکومت وی هغه د افغانستان د ملي حاکمیت د خاورې تمامیت په حواله موږ د هغه حمایت کړ. پاته سو له هغه سره اختلاف، هغه اختلاف بیا زموږ په خپل ځای. اوس نو زه مثال ته در کوم د رباني صاحب حکومت. د رباني صاحب حکومت د خاورې د وحدت او د ملي حاکمیت اپوزیشن موږ ډېر زیاته مخالف وو. بیا د دوی د دغه خبرې مخالف وو چې لکه ته د ننه بدلون راوله، د افغانستان هغه بدلون ستا نه دی خوښ، ته بقاعده د ننه سیاسي تحریک وچلوه لکه موږ چې چلو. له بله پیسې مه اخلئ، جنګ مه جوړوئ، مداخلت مه کوئ. دا زموږ مخالفت. به هر صورت دوی هغه چې دی د هیو په لاس باندې هغه کار وکړ چې بیرته هلته حکمرانان چې دوی د افغانستان د ملي حاکمیت د خاورې تمامیت او د استقلال خبره کوله، موږ واضح حمایت کاوه پر دغه خبره. البته د دغه خبرې چې دوی کوم سیاسي نظام راوستی یا ټولنیز نظام، موږ بالکل واضح مخالف او مخالفت یې کوو. نو اوس چې دی دوی ولې چا ختم کړ؟ دا خو دوی ټول دا ګډ ورته ویلې چې اسلام دی او د اسلام علمبرداران دي او مجاهدین دي. بیا دا ټوله مجاهدین له ګلبدین صاحب څخه یې ونیسه ته برهان الدین صاحب ته سیاف پورې دا د ټولو لوی ترین مجاهدین نو. دا استعمارګرانو چې کوم خپلې ګټې غوښتې افغانستان کې یو هغه بدلون ته د ډاکټر نجیب صاحب حکومت هغو ته مشکلات جوړول. بیا چې دوی راغه ګلبدین حکمتیار د افغانستان وزیر اعظم نو، موږ منلی د افغانستان د وحدت، د افغانستان د ملي استقلال پاته سو د نظریه د سیاست له هغه سره موږ اختلاف لرو. طالبانو سره ولې مخالفت کوئ؟ طالب سره هم اوس یوه خبره ډېر واضح موږ کوو چې وروره که دی د خپل ملي استقلال ملي وحدت کوي، او بل خبره دا ده چې موږ دغه یوه خبره ورته کوو چې هلکه تاسو ملي روغه جوړه وکړئ، ملي روغه جوړه وکړئ، په جنګ دا مسایل مال کوي چې تاسو بقاعده چې دلته یو له بل سره سیاسي اختلاف دی، تاسو له نورو فوجونه را روان کړي. اوس نو د دوی چې دی موږ یوه خبره نورو فوجونو نه څه مطلب اوس چې زه در ښیم اوس نو په افغانستان کې څوک جنګېږي؟ بالکل زه دا وایم بالکل ښکاره د پاکستان فوجونه جنګېږي. بالکل تاسو سره د دې ثبوت شته؟ بالکل ثبوت ده، بالکل معلوم دي، بقاعده ښکاره دي. تاسو هلته ورشئ کوټې پېښور کې ورته کښېنئ او بقاعده هغه د دوی هغه وګورئ. ټوله دا وخت کې زه به تاته یو ساده مثال درکړم. ته به دې خبر یې چې د کندهار د ټلیفون نمبر څه دی؟ د کندهار د هرات د ټلیفون نمبر څه شی؟ د کابل ټلیفون نمبر څه دی؟ نه خو دا خو دا نه ښکاره کوي چې دا د دې لخوا دا خو یو مرسته ده چې هغوی سره کړې ده. مهرباني وکړي چې سویت یونین مرسته کوله او بقاعده له هغې ځای مداخلت سوی و، مرسته یې کوله او دوی ویل چې بس ته دا غلام او هغه چې دوی مخامخ ته وینې بقاعده په هغه کې دا تمام د هغه کرنلان او میجران، اوس د دوی مشهور دوی کرنل امام د دوی کرنل امام بقاعده د افغانستان یو سره هغه طاقت لري چې کومې کرنل امام لري. تاسو د افغانستان د دې ټولو پیښو پړه د چا په غاړه اچوئ؟ آیا د شوروي اتحاد په غاړه، که د پاکستان او که د ایران په غاړه اچوئ؟ دا ټوله تباهي دا وایم چې د دې ټولې تباهۍ بنیادي سبب پنجاب او عالمي. ولې تاسو د یو صوبې نوم اخلئ؟ ولې د پاکستان نوم؟ په دې پالیسیانو کې نه پښتون شریک، نه سندی شریک، نه بلوچ شریک دي. دا پالیسي یو نه دي ورسره جوړې کړي. ها د هغې هغه یې جوړ کړی دی علاکار، پښتون ستا په تنخوادار، له پاسه یې حکم ورکړی دی چې ته به ځې هلته به جنګ کوې. د افغانستان په سلسله کې بالکل کله چې په افغانستان کې دا جهاد دا دومره موده جنګ و، افغان مهاجر چې کله پاکستان ته راغلل او د مجاهدینو ځینې مشران هم په پاکستان کې اوسېدل، نو تاسو هغه وخت دا غږ راپورته کړی و چې دوی دې وځي، دوی دې لاړ شي بیرته پاکستان نه. ولې مو د دې مخالفت؟ دې کې موږ داسې نه وکړي، زموږ خبره چا نه، موږ اول روایت چې دوی راغلي دي
چې دوی لا جنگ نو شروع کړي بلکې جنگ شروع کړ ابتدایي د پاکستان په ذریعہ باندې موږ په خبر وو چې بقاعده له دې ځای مداخلت شو موږ بقاعده محمود خان چکزی وو زه وم ملګري وو او د رزاق خان دوتانه جنرال سکرټري وو موږ ګډ ولاړو پر دا علاقه باندې شورونه دلته راغلي تاسو خدای را موږ دا کوشش کوو چې موږ کوس ورسېږي دلته بقاعده تاسو کومک وو لیکن تاسو یو مهرباني وکړئ چې جنگ مشهور کوئ د دغو په لاس که تاسو جنگ شروع کړ بیا د دغه جنگ بندول تاسو کار نه دی تاسو د وس نه تیر حکومت چې د دې مهاجرینو د وستلو خبره وکړله نو تاسو ولې د دې مخالفت نو خو زه دغه خبره کوم که ما د مخ خبره ته ورسره وتړې زموږ له اولې ورځې دا مو وکړ موږ دا ویلي چې تاسو خدای راغله په جوړه باندې په مرکه باندې په کار شي سیاسي مجلس وي دوی ویلي چې تاسو جنگ وکړئ دوی جنگ په وکړ افغانستاني په وواهه اوس ورته یې چې وځي زما د مرضۍ یعنی دوی استعمارګران کوم د پنجاب د دو یا نور قوتونه موږ هغه وخت ورته ویل موږ دلې اوسئ دا ستاسو خاوره ده زه به یوه خبره بلکل واضح کوم دا موږ ټوله پښتونخوا وطن دا افغان دی موږ افغانان یو بلکل ښکاره نه دا موږ پټوو بلکې دا زموږ افتخار دی آزاد وطن افغانستان هغه هم افغان دی دوی راغلي دي موږ دا موقف دی په پارلیمنټ کې موږ وروره که تاسو نور له بلوچ له ورغلي دي یا سندي له ورغلي دي یا پنجابي له که تاسو کوئ ستاسو کار دی لیکن زموږ له وطنه باید موږ دوی نه باز ها سیاسي حالات په کار شي جوړ شي او دوی ولاړ نو هغه وخت هم له اولې ورځې موږ دا خبره و نن هم موږ دا ویل چې بلکل دوی خپل دا د دوی وطن لکه موږ چې دی بلکل که سهار کندهار موږ ته دلته مشکلات موږ کندهار له ځو موږ کابل له ځو موږ جلال آباد له ځو بلکل دا زموږ حق دی چې هلته موږ ښه په عزت راووځو چې دلته موږ بیا مسایل را حل کېږي نو زموږ دغه موقف دی له اولې ورځې تاسو اوس خلک چې د چمن د لارې افغانستان ته ځي کندهار ته ځي هغوی وایي چې چمن نه وراخوا ډېر امن دی د شوکو او د ډاکو نه خلک نه یېرېږي ډېر امنیت دی په لاره کې کله چې دوی اوس اخوا نه راځي چمن ته چې راورسېږي هلته شوکې کېږي ډاکې کېږي نو د دې څه وجه ده تاسو آخر دا خو به ومنئ چې طالبانو په ملک کې امنیت راوستی دی ګوره موږ طالبانو ته ما درته عرض کړم موږ د افغانستان هر څوک لکه تا یوه خبره وکړه هغه زموږ اصلي موقف دی صرف د هغه یعنې نه فهمول موږ د افغانستان د ملي حاکمیت د خاورې تمامیت د استقلال چې هر څوک خیال ساتي که هغه طالب دی که هغه ملا دی که هغه بل څوک دی که عامي دی موږ د هغه پر دغه خبره بلکل حمایت البته د هغه له سیاست چې کوم کارونه دي د هغې په باره کې باقاعده مخالفت کوو ورته وایي د تعلیم دغه خبره موږ کوو موږ اوس هم دوی ته خواست کوو چې ملي روغه جوړه وکړي امن خو ضروري دی لیکن امن د ازادي په قیمت خو نه چې د افغانستان خاوره او ازادي به ولاړه شي او دلته به پنجابي استعمارګران او نور یورپین هغه به راولاړ شي حکمرانان معافي غواړه نو هغه به حکمرانان او بیا وختي طور امن راغی وختي طور خو پرنګیانو هم هلته کار کول ټول هند هم قبضه کړي یو څه ریلوې لاین هم جوړ کړي پلانه هم جوړ کړي اوس نو موږ هغه ریلوې لاین دپاره یا د هغه څه نهرو دپاره بیا پرنګی بېرته راوړو تاسو د تاریخ یو کتاب لیکلی دی چې انګریز استعمار او افغانستان او په دې کتاب کې تاسو انګریزانو ته استعمارګر ویلي دي نو څه پلان مو شته دی چې د دې دویمه برخه تاسو ولیکئ هغې کې به څه لیکئ یعنې که تاسو د پخواني شوروي اتحاد ذکر کوئ نو هغې ته به هم استعمارګر وایئ او که نه شوروي اتحاد قطعي له دغه طرفه مداخلت وسو له پارس څخه مداخلت وسو جنگ جوړ سو که په هرات کې جوړ سوی و کله ژوبه شروع سو 14,000 کسان له ژوبه روان که باقاعده د دیر غازي خان په دې کې تیار که او باقاعده روان که پر افغانستان حمله وکړه دغه نه نه په ټول محکومه پښتونخوا چې دا له دغې څخه پر افغانستان حمله وکړه اوس نو دا د افغانستان حق دی چې ځان له باقاعده د ځان دفاع وکړي ځان له یو اتحادي راوړي بیا چې کوم کې دغه شوروي اتحاد راغلی هم و هغه بلکل دغه اراده وه تاسو ولیدلې بیا د جنوا مذاکرات وسو جنوا معاهده وسوله هغو چې کومې بهانې جوړې کړې پاکستان و په نامه باندې پنجابیانو هغوی څه بهانه جوړه کړې وه چې هلته مداخلت کې شوروي اتحاد راغلی دی بیا پر مخ باندې دي پلانه دی باقاعده هغو فیصله وکړه چې موږ ځو او باقاعده شوروي اتحاد ولاړ بیا څه شو دا جنګ
بیا په افغانستان باندې حمله وکړه، جلال آباد جنګ یې وکړ، بله یې وکړ. تر اوسه پورې بیا چې هغه دوی ویلې چې وروره دا تر ټولو مجاهدین دي او واقعي هغه په خپله باندې رباني صاحب حکومت شو، ګلبدین صاحب حکومت شو، د مجددي صاحب حکومت شو. بله ورځ له دې ځای بیا نوي فوجونه روان که ورغه بقاعده بیا کابل ونیه. یعنې تاسو دا خبره نه منئ چې پخواني شوروي اتحاد یرغل کړی و، هغوی په افغانستان حمله کړې؟ دا یرغل نه و. تاسو اوس هم دا خبره نه منئ؟ هغو غوښتي وو د افغانستان حکومت په هغه کې د دوی خپل ځان له څه غلطۍ یعنې که کړي پر غلط ټایم یې وغوښتل، یا هغه داسې کېدای سوای چې هغو د تدبیري یو غلط کار وکړ. هغه دا و چې دوی ګټ ورغلي مه وای او بقاعده د دوی کومک کړی وای، تربیت او فلانه او دا شیان، دا غلطي دوی وکړله. نه د غلطي په معنا که نه د افغانستان د حکومت دا حق دی چې دی د ځان دفاع وکړي، لیکن ګودا غلطي دوی کړې وه، هم حکومت د افغانستان او هم د شوروي اتحاد چې هغه ته ضرورت شو لکه بقاعده کومک ورکړي، تربیت ورکړي، ټریننګ ورکړي. تاسو نه یو شخصي پوښتنه زه کوم، تاسو په خپله د ماو د فلسفې نه ډېر متاثر یې، هغه کومه خبره ده چې تاسو ته نه متاثر یې؟ زه اصل خبره دا ده، زه خپله باندې یعنې ذاتي طور که دا زه دروغ ښیم، زه هر یعنې دا نه دی چې زه د ماو هغه مجموعي ساینټیفیک فکر د ټولنې یعنې سوشلیست نظام مو خوښ دی؟ یعنې زه به دا وایم چې سماجي عدل بالکل خوښ دی، چې سماجي ټولنه کې انصاف، په ټولنه کې برابري، د انسان ترقي په سیاسي معنا کې، معاشي معنا کې، په ټولنیز معنا کې سماجي عدل زموږ خوښ دی بالکل. او زه په خپله نو پښتانه خو د اسلام منونکي دي، نو تاسو دلته دا نه ګورئ چې دا د نظریو اختلاف، د نظریو کلاش دی؟ نه اسلام په خپله سماجي عدل غواړي. ګوره یو لکه موږ اسلام، بیا انسانیت. اسلام سماجي ټولنیز عدل غواړي، دغه نه انسانیت هم نن دې ځای ته رارسېدلی. اوس په اقوام متحده کې راواخلو چارټر دی، هغه ټوله بنیادي حقوق، انساني حقوق، معاشي حقوق، ټولنیز حقوق، نو دا یو له بل سره تضاد خو نه دی. سماجي عدل او اسلام دا بالکل یو له بل سره تضاد نه دی، صرف یو خلک یې تضاد په معنا استعمالوي چې د اسلام هغه فهم کوي چې په هغه کې سماجي عدل نه وي. بندګي په اسلام کې منع ده، که هغه د فرد بندګي وي، که هغه د قوم بندګي، دا عین د اسلام مفهوم دی. دا نوې پیړۍ اوس پیل شوې ده، 21مه پیړۍ. تاسو د دې په سر کې اوس وړاندوینه کولی شئ چې په دې پیړۍ کې تاسو په سیمه کې به څه کېږي؟ دلته به آیا هغه انصاف، آیا هغه شی چې تاسو یې فکر کوئ هغه مساوات به راشي؟ زه اوس په دې کې یوه خبره خوا چې هغه وخت داسې یاست که نه وي، دغه خپله ضمني خبره ده، لیکن پیړۍ زما په خپل نظر ګټ سره شروع شوې نه ده. آی په زور پر موږ مسلطه که دا یو کال یې لا پاته دی، 21مه پیړۍ یو کال بعد شروع کېږي، پوه شوې که نه؟ خو خیر ما بالکل زموږ یقین دی، بیخي زموږ ټول ګوند دا یقین دی چې باقاعده به په دنیا کې داسې نظام راځي چې انسان به د انسان له بندګۍ ځان خلاص کړي، انسان قومونه به د قومونو له بندګۍ ځان خلاص کړي. نو زموږ دغه پیړۍ خو خیر ډېر لوی وخت دی، موږ دا هیله لرو چې ډېر په زر به ټول افغان آزاد افغان هم موږ دا امید لرو افغانستان کې به امن راشي، ملي روغه جوړه به وشي او دوی به خپل مابین کې کښېني او افغانستان او خپل سیاسي لارې او که هغه بدلون وي هم یو له بل سره مخالفت وي په امن به سره حل کړي. او دلته چې دی موږ بالکل دا که خیر یقین لرو سیاسي باقاعده دا د دې لپاره موږ مبارزه کوو، تنظیم یعنې ولس سره لیدنې کتنې کوو، منظم کوو او زموږ د خپل قوم نجات به راځي. سره به د نږدې قومونو څه چې زموږ په سیمه کې دي او بیا پښتون، بلوچ، سندی، سرایکي او حتی پنجابی هم د قومونو په دې هغه کې موږ د پوره یقین لرو.